سامان دا کرنډۍ مرنډۍ هر یو شي به درته تاته میلاویږي. زه یم رحیم ګل لوهار. ډېرو خلکو ته پته ده چې یاره زه طنز مزاح شاعري کومه. ما ډېر پروګرامونه په ریډیو پاکستان کې هم کړي دي، په ریډیو امید کې هم ما طنز مزاح پروګرامونه کړي، په ریډیو دلبر کې ما یو پروګرام کوم ورسره دروغ خو نه یم، هغه هم ډېرو خلکو خوښ کړی دی. د دغې نه علاوه چې کوم بیا نو زه خانداني لوار یم، نو زه ملګرو ته خواست کوم کوم چې زموږ فنکاران وړي یا اکټران وړي هغوی له پکار دي لکه څنګه چې زه د شاعرۍ سره یا د پروګرامونو سره خپل کاروبار کوم لکه لواري کوم، داسې هغوی له هم پکار دي چې یاره دغې فن سره ځان له هم داسې یو نور کار روان کړي. لکه څنګه چې ما ځان له د لوارۍ دکان اچولی دی. زما دا دکان چې کوم دی دا په ملکنډ ایجنسۍ کې د هریچند بنګله ورته وایي میاګانو کلی، په دې کې زما دکان دی. په دې دکان کې زه هر قسمه د لوارۍ کار کوم، لکه سټیل فرنیچر زه جوړوم، زه لکه څنګه چې زمونږ زمیندارونه دي کودالې بیلچې لور یا دغه کار هم کوم، د ګیټونو کار هم کوم، لکه د لاسو ګاډۍ وغیره هر یو څیز زه کوم. بله خبره دا زه کوم چې شکر الحمدلله زه مسلمان یم. ما سره د کلمې برکت یو چاینا والا وایي چې یاره که یو خو مونږ یو. چاینا والا ډېر سامانونه سازوي د زمیندارو لپاره او هغه پاکستان ته رالیږي. او زه په دې خبره یو افسوس کوم چې چېرې ګورنمنټ زما سره لږ شان امداد وکړو، نو بیا چاینا والا نه چې زه به د امریکا او د جاپان مقابله کوم، ما چې کوم سامان په لاسو باندې ساز کړی دی دا سپټ پناه خبره نه. هغه چاینا والا چې کوم سامان رالیږلی دی پاکستان ته زمیندار پې کار کوي، هغه ناکامه دي. زما د لاس سیز هر یو شکر الحمدلله کامیاب دی، عوام یې خوښوي. اوس تاسو ته زه یو لور ښیم. دا لور چې کوم دی دا ما جوړ کړی دی چې د دې ډیزاین ته تاسو وګورئ چې دا په دې ټول دنیا کې چا نه اثر کوي. زه دا نه یم چېرې په پاکستان کې شکر الحمدلله زموږ ټول لواران چې کوم دي هغه ښه قابلان دي، ښه ښه ښکلي کارونه کوي. او دا لور زما ایجاد دی. دې کې دا د پیپ لاس کې ما لګولی دی چې دا تر اوسه پورې هېچ چا نه احساس کړی، دا نه ماتېږي او نه په کار کې پسېږي. او زه چین والا له دا وارننګ ورکوم چې تاسو ما سره په لاسو کار وکړئ، زه به ستاسو هنر ومنم. او یوه خبره ما مخکې هم وکړه چې یاره ګورنمنټ که ما سره لږ لاس وکړو زه به دله داسې سامانونه سازم چې هغه به زه چاینا ته لیږم، زمیندار به پې کار کوي. بیا به د چاینا والا د هغې کې د کار پته هم ولګي او زما د کار پته به هم ولګي. زه شکر الحمدلله په دې دکان کې هر قسمه کار کوم. یو وارې بیا چې کوم دی نو زه سپلۍ خو زما د لاس سامان خو مردان ته هم خلک وړي، ګوجرو ګړۍ ته هم او دیر باجوړ ته د لرې لرې نه چې کوم دی نو ما له شکر الحمدلله کسان کار راوړي، څوک لرونه تېره کول راوړي، څوک چړې راوړي، څوک وړي غواړي مانه بلا خلک. اوس اختر را روان دی، زه اوس په دې باندې حیران یم چې دا سامان چا ته ورسوم. د هغې اصل وجه دا ده چې زما د خپل هنر سره مینه ده، زه ذاتي لوار یم او زما کوشش دی چې یاره زما د لاس اوزار لکه ما هغه خبرې وارې وکړه چې څنګه چې چاینا والا د زمیندارو لپاره ښه څیز سازوي، زه بالکل داسې د خپلو پښتنو وروڼو لپاره د خپلو مسلمانانو لپاره هغه څیز سازم چې هغه به چاینا والا به کار پرېږدي، زما د لاس څیز به کار نه پرېږدي. لکه دا مې ته لور وخو دا ټوکیا چې کوم دی دا لا پوره جوړه نه ده، دا زما کشر زوی دی وصال نومې دی، دا د هغه مهر دی، بلکې دا مهر ما خپل ساز کړی دی وصال. دا لا مکمل جوړه نه ده، د ما د لاس په اوزار باندې و د وصال نومي. بل دا چاړه چې کوم ده قصابان، هغه چاړه ورشه ته راواله، هغه ډیزاین هم وګوره. ما تاسو ته وي مشتاق صاحب چې لکه څومره سامان دی د لاسو خپو د جوړولو هغه زه جوړوم. دا چاړه زما د لاس جوړه ده، په دې چاړه باندې میخ نشته، په دې چاړه باندې میخ نشته، دا زما د لاس جوړه ده. دا یو ریکارډ دی چې بغیر میخه د دې چړې دې کې دا پایپ لګېدلی دی. دا چاړه چې ټول عمر دا زړه شي خو د دې لاس کې نه ماتېږي. بیا د چاینا په مقابله کې ما دا لور ساز کړی دی، چاینا والا هم داسې لور ساز کړی دی او هغه بیخي نیغ دی، د هغې دا څوکه لګي. ما چې کوم لور ساز کړی دی دا بالکل جوخ ځمکې ته لګي، بالکل صحیح کار کوي او کوم عوامو چې استعمال کړی دی هغوی پې ښه خوشحال. بل دا چړې چې کوم دي دا ما د داسې اوسپنې نه سازې کړي دي، دوی له ما داسې اوبه ورکړي دي چې دا کله لږه شان په کار کې پساو شي او هسې هم د لرګي پورې راکاږي، دا واپس بیا هغه خپل دار تازه کوي او هغه کار خپل نه پرېږدي، خپل کار ښه کوي. زما ټولو پښتنو وروڼو ته دا خواست دی چې یاره زما د لاس څومره اوزار دی، که اوس فرض کړه قرباني را روانه ده چړې دي، زه به انشاءالله د خپل لاس اوزار چړې تبر هر یو څیز خپلو پښتنو وروڼو ته په ارزان ریټ، د چاینا نه به په ارزان ریټ مو ورکوم او د چاینا نه به وله ښه کار کوي. او زما کانټیکټ نمبر چې کوم دی نو 0345 52 028 دا زما نمبر دی. زه تورخان
د نروبو وایم رحیم ګل لوار له مې دغه راوړي کودالې دي او تبرګي دي لرونه دي او ښه کار کوي او د ډېر وخت نه دا استاد دی او ډېره تجربه ده.